نن غواړو په یوې داسې موضوع خبرې وکړو چې زموږ د کورنیو د راتلونکي لپاره خورا مهمه ده او هغه د ماشومانو فټنس او ورزش دی. ډېره میندې او پلرونه پوښتنه کوي چې ماشومان باید ورزش وکړي او که یې کوي نو له کوم عمره باید پیل کړي. ساینسي څېړنې ښیي چې فټنس د ماشومانو د فزیکي او ذهني ودې لپاره حیاتي دی. کله چې یو ماشوم په منظم ډول حرکت او ورزش کوي دا په هډوکي قوي کېږي، د بدن دفاعي سیستم یې پیاوړی کېږي او تر ټولو مهمه ده چې په نفس باندې باور زیاتېږي. خو دلته یو مهم ټکی شتون لري، د ماشومانو فټنس د لویانو په څېر نه دی. د هغوی لپاره فټنس باید په پیل کې د لوبو او ساعتېرۍ په بڼه وي. موږ باید هڅه وکړو چې ماشومان له ګرځنده تلیفونونو او تلویزیونونو لرې کړو او په داسې فعالیتونو یې عادت کړو چې د هغوی د بدن انعطاف او توازن ښه کړي. ورزش نه یوازې د ماشومانو بدن جوړوي بلکې هغوی ته نظم او ډیسپلین هم ورزده کوي. زموږ هدف په دې پاڼه کې دا دی چې کورنیو ته د ساینسي لارښوونو پر بنسټ وښیو چې څنګه خپل ماشومان د یو روغ او فعال ژوند طرز ته ورسوي. په یاد ولرئ هغه عادتونه چې موږ نن په خپلو ماشومانو کې جوړوو د هغوی د ټول عمر روغتیا تضمینوي. که تاسو غواړئ د خپلو ماشومانو د سالمې ودې او فټنس په اړه نور مسلکي معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ پاڼه تعقیب کړئ. موږ دلته یو تر څو تاسو ته د ساینسي حقایقو پر بنسټ رښتینې لارې وښیو. که دا ویډیو درته ګټوره وه لایک یې کړئ او له نورو میندو او پلرونو سره یې شریکه کړئ. په کمنټ کې راته ولیکئ ستاسو ماشومان په ورځ کې څومره وخت فزیکي فعالیت کوي. مننه چې زموږ سره یاست.